ګرانو کتونکو ستاسو په دروند استقبال کې راغواړو هغه شخصیت چا چې په سوشل میډیا باندې په لږ وخت کې ډېر فیم حاصل کو څوک کېدی شي د سوشل میډیا په دنیا کې یو مقام ته رسېدلی دی ډېر فیم حاصل کړی دی څوک نو راځئ the one and only فرمان کسکر 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 فرمان کسکر باندې دا غوږونه موږ نه خلکو بالکل داسې هر یو کس به لګي فرمان کسکر به راځي وی کسکر دی زمونږ ځان دی زمونږ دغه خو ارمان دی او سټیج ته راخېتلی دا کسکر دی او په تاسو باندې هم ګران دی کسکر خان دی کسکره داسې ذکر مې وکړو مې پخوا په دې سندرو کې په شاعرۍ کې ډېرې کیسې به وي د خړکي ببو کیسه به پکې وکړه د ادم خان درخانۍ کیسې به پکې وکړې خو تا پکې یو بل نوی رنګ راواغستو او هغه د شړشمو په پټي کې ناست وي او هغه چې کوم انداز کې د فرمان کسکر هغه ظالمې اور دې را باندې نه خو نه بل نه کو نو ظالمې اور دې را باندې چې نو بل نه کو ظالمې اور دې را باندې چې نو بل نه کو د سپلو په ګلونو کې د زه نه خو هم ظالمې لره خوږېدو که نه ظالمې لره خوږېدو که نه کسکر لیدال نه خو کړی دی ظالمې اور دې را باندې چې نو بل نه کو ظالمې اور دې را باندې چې نو بل نه کو ستاسو لاسونو پړکا فرمان کسکر د پاره د لاسونو پړکا فرمان کسکر د پاره چونکې د ده په موجودګۍ کې وړوکی لږ دی کمزوری دی خو پینز یې زیات دي د سوشل میډیا حوالې سره په هغه بنیاد چې دته کومه هوا میلاو شوې ده نو دا ډېر کمو خلکو ته میلاویږي خو د فرمان کسکر به زه تاسو ته صرف دا ووایم چې دا ډېر ملګري وي شاعرۍ پورې خندا کوي ډېر ملګري وي یاره الفاظ یې ښه نه دي ډېر ملګري وي کنزل کوي دا یو داسې ناڅاپه شاعر دی او د ده باره کې برته خصوصي دا ووایم چې دا زمونږ د کلتور د کلچر ګوره یو حصه ده ښه څنګه چې په دې کلو کې ګوره تاسو ته ما یو څیز هم ویلی و که نه چې وایي ورکه په لاس ګرځه پخپو 70 75 پاوه بغبغو مړې که نه ما دې بړې چوړل خلا چې بوز سپیده پټې رمړ خري ویشته خطا که نه تړلی تنګ سر سدې سندان پشپک پیسردان صدرون خه پکړکې کې زور نشته پلکې کې اړنګ دوړنګ سپاره ټنګ وچنه بوچنه چوړي شرنګ الک لري چینار د جینې د ګلو ونه نو دا هم د کلي یو څیز دی خو دا یو کلتوري او زه خو ورته شاعر نه ویم دا یو مزاحیه هنرمند دی د سره مزاح مزه کوي هکه د شعرونو په شکل کې او که نه داسې څوک خندوي نو فرمان کسکر چې د سوشل میډیا حوالې سره دوی ته یو هوا میلاو شوې ده یو ځای یو مقام حاصل کړی دی ستاسو حق جوړیږي مردان ته راغلی دی ها فرمان کسکر ما سره خو ډېرې زیاتې خبرې ما زه به تا سره ډېر ګپ لګوم خو چونکې علي یوسفزی هم دنه څه تپوسونه کوي خو ما خو پېژنې که نه او جی زه څوک یم ته بابوجي ها بابوجي پسې خو سمدستي او شعر جوړ کړه وی زمونږ په پاکستان کې بابوجیان ډېر شوي دي زمونږ په پاکستان کې بابوجیان ډېر شوي دي په غونډه ثوابۍ کې بابوجیان ډېر شوي دي او قسم زمونږ په دې سکول کې استادان ډېر شوي دي زمونږ په دې استادان ډېر شوي دي زمونږ په دې جومات امیران ډېر شوي دي په غونډه ثوابۍ کې بابوجیان ډېر شوي دي تاسو لاسونه پړکا د پاکستان په باره کې به درته یو غزل ووایم چې وطن دې زمونږ ځان دې زمونږ ښکلی پاکستان دی وطن دې زمونږ ځان دې زمونږ ښکلی پاکستان دی او د پښتنو شملې اوچته کړې زما دغه ارمان دی او څنګ په څنګ راسې ولال دی بابوج خان دی څنګ په څنګ راسې ولال دی
بابوجي خان دی ورسره بیا ورسره ناست دی ورسره بیا نه خو نه ناست دی کسکر خان دی او زموږ ښکلی پاکستان دی زموږ ښکلی پاکستان دی فرمان کسکر وروره دومره خوشحاله دې کړمه که نه دا صاحبزاده م ماته ګوري چې تا بابوجي له کوم بل نوم ورکړو په دې ډېر زیات خوشحاله کړم او فرمانه دا راته ووایه چې دا په دې شړشمو کې دا شاعري تا ته څنګه راغله یاره د خلکو چا د غرونو نه شروع کړی وه چا د سنه نو ما وی راشه د دې شړشم نه پې شروع ها کسکره کسکر صاحب کسکر صاحب تا خو به زمونږ دا کرکټر یم کتلي بابوجي خرش پرش جرلنډو ستا به یې کم یو خوښ ستا پکې کم یو خوښ دا چې زما مخې ته ناست دی ټول جلډنډو دا خو آډینس دي که نه ستا کتول راغلي دي خو چې زه درته څه وایم هغه شان ویلی شي ای ټپه ټیپه تو ته څنګه ټپ ټیپ دی چې په بل ټپ ټیپ توت پروت دی اوس یې خوند وکړو ها کسکر سره به ټایم په ټایم گپ لګو علي بالکل دا فرمان کسکر سره به ټایم په ټایم باندې دغه گپ شپ لګي او د ده لپاره د لاسونو پړکا او داد ورته ورکړي یقینا چې غریب دی ډېر زیات یو ډېر ښه هنرمند دی او داسې خلک ډېر زیات کم وي په دنیا کې ځکه چې د مینه خوره کړه د خلکو په مخونو باندې خنداګانې خورې کړي د ده دپاره د لاسونو پړکا فرمان کسکر وروړه ها فرمان کسکر چې دام درته ووایم دوی سره زما وختي خبرې وشوې ما ورته دا مې دوی سره خو ډېر ملګري م راغلي دي خو چونکې ډېر زیات غریب دی زه به د ده دې ملګرو ته م ریکویسټ وکړم او فرمان کسکر سره ما واده وکړه چې زه به سپیشل تاله درځم یو پینل به دله جوړوم ستا دا اواز به زه چې کوم دی کاپي رایټ کوم چې د دې ټوله پیدا غریب سړی تا ته راشي صحیح ده ستاسو لاسونو پړکا اوس په آخر کې فرمان کسکر ما ته غوږ کې وی چې زه یو غزل د مردان د خلکو د شازلمو مشرانو کشرانو ګلالو ماشومانو او زمونږ خویندو ته ډالۍ کوم فرمان کسکر ورځه پې نن چې مونږ کرې هغه راغلی ده نن چې مونږ کرې هغه راغلی ده او مورې ورشه غورځان وژنم قسم دی لیونۍ پسې رشته راغلی ده هغې جینۍ چې په مینه واده کړی و ای جینۍ چې په مینه واده کړو نن چې مور کرې خپه راغلی ده او د مودو نه مې پرله پټه ساتله د مودو نه مې پرله پټه ساتله نن مې په خوله هغه ټپه راغلی ده او ما کسکر لاس څه نه چاپېر کړو ما کسکر لاس څه نه چاپېر کړو په سلسۍ کې په خواله راغلی ده ډېر ښه د لاسونو پړکا د کسکر دپاره د زمیر خان زمیر صاحب یو شعر راته رایاد شو وی سپی خو دې په کور کې په خبر عادت کړی دی سپی خو دې په کور کې په خبر عادت کړی دی خوار دې په حجره کې په نخر عادت کړی دی خان یاد ساته او د دې زړونه به دې خلاص کړي خان یاد ساته او د دې زړونه به دې خلاص کړي خان یې دا زوی د ډېر بېسر عادت کړی دی او موږ به د ستاسو نه اجازت غواړو د لوی الله په امان د لاسونو پړکا فرمان کسکر چې کوم دی دا ګوره شاعر دی ښه شاعري مو له واورېده که نه او کسکر څه شو د فرمان کسکر چې دی ها اخري کې ته یو تپوس کوم کسکر صاحب دغه مایک وله ورکه چې تاسو خو نوم دی فرمان نو دا کسکر درته ولې وي دی کسکر معنی څه ده دا تخلص دی تخلص دی مطلب یې څه دی مطلب دا دی که نه هغه چې د وازګې نه کسکر جوړ شي بیا تې ډل نه خو نه وځي د وازګې نه کسکر جوړ شي بیا چې ډل نه خو نه وځي د کسکر نه هم ډل وتې دي او د وازګې نه چې وځي او قسم دی د شړشمو ګل ته راشه قسم دی د شړشمو ګل ته راشه او دا شړشم چې نه خو هم وځي او قسم دی د سپرلو ګلونه لړو سوري قسم دی د سپرلو ګلونه رالو وی قسم دی د سپرلو ګلونه رالو او د کسکر ګل پکې نو قسم دی دوره چې خفه شوم د کسکر ګل پکې نو قسم دی چې دوره چې خفه شوم د کسکر ګل پکې نو
او یاره د ګلاب پسې خو جاړم د کسکر ګل پکې نه و قسم دی د ګلاب پسې خو جاړم د کسکر ګل پکې نه و د شړشم ګلې تیرې بلې د دې مالک د خو دی وي خو باسي د شړشم ګلونه چې ریبلې د شړشم ګلونه چې ریبلې د مالک د خو دی وي خو باسي او د فرمان له غون کار روان کړي د شړشمو خو دی وي خو باسي ډېر ښه د کسکر دپاره د لاسونو پړکه د شړشم ته ډېرې زیاتې خیرې وکړې او د شړشم خو د خدای پېښ او بنیاد یاره لومبې دې ورسره د دې مالک خدای پاک وي خو بنیاد وي که چې زما شړشم یې غول غولي خراب کړي دي خراب کړي دي مایک ته واله یاره د ډېرو ورځو نه زمونږ دا خواهش و چې کسکر سره خبرې کوو په خپلو خپلو ځایونو باندې کښېنئ فرمان کسکره د باران دپاره خو یو دوه شعرونه تازه ووایه وی باران چې راورېږي او زړګی زما درزېږي باران چې راورېږي او زړګی زما درزېږي او شړی مې چې نوم نشته د زړګی زما درزېږي جیب کې مې روپۍ نشته لاسو کې کنجکه جیب کې مې روپۍ نشته او لاسو کې کنجکه او جانان راته وځو بازار ته څادر به واخلو جکه نو چې ما سره پیسې نشته نو شړی به پسایل نو ما سره پیسې نشته او جیب کې مې روپۍ نشته د فرمان کسکر د لاسونو پړکه ها فرمان کسکره یو دوه خبرې کوو دا خو ستا دپاره هم ډېر تاریخي پروګرام دی چې په شیبو باران دی موږ دواړه ولاړ یو او د خپلو مینهوالو سره خبرې کوو صحیح ده ولې نه ها د دې مینهوالو دپاره یو دسته کې یو شعر ډالې وی غزل ورته ووایم چې غم په غم مې جړوي او هر ستم مې جړوي غم په غم مې جړوي او هر ستم مې جړوي ستمونه یې لږ کم کا دا ظلمونه یې لږ کم کا نو د طاقت مې نشته نو د طاقت مې نشته دا جنګونه یې لږ کم کا او ته هر ټایم مې زوروي ستمونه یې لږ کم کا او زه دنیا ته هم راغلی ستا دپاره خدای دپاره نفرتونه یې لږ کم کا خو ستمونه دې لږ کم کا دا جنگونه یې لږ کم کا او ستمونه یې لږ کم کا بالکل ما سره جنگونه هم کړي دي او ستمونه هم کړي دي او دا ظلمونه یې راسره هم کړي دي فرمان ډېر جذباتي کېږم د پرایم هاوسنګ اسکیم باره کې دلته د خلکو ته ووایه چې ځان راورسوي دا باقي پلاټونه ترې ختمېږي نو څه ویل غواړئ جی دی ته خو زما دا خواست دی چې انشاءالله تعالی زمونږ دا څلور پنځه ورځې د بعد زمونږ دلته پروګرام دی نو خو څوک زمونږ شو له بیا راځي نو سبا له خو به دوره نه خیر دی دا څلور پنځه ورځې پکې چوټي ده بیا به موږ دوی ته ووایو صحیح خبره